سلامونه او نیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې بیا ګنګوسې دي، بیا هوازې دي، بیا خوشحالیانې دي چې امریکا خپل سفارت په افغانستان کې پرانیزي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې امریکا ولې لیوالتیا دې ته پیدا کړه چې په افغانستان کې باید د خپل سفارت خلاص کړي. آیا دغه چارې د قطر د سفارت له لارې څخه نه کنټرولېدلې او یا دا چارې دومره کړکېچنې سوي دي چې اوس امریکا پر قطر او پر پاکستان او پر بل باندې هم باور نه کوي او امریکا وایي چې یوازې باید زما حضور هلته واوسي او زما د حضور لاندې د کوم حاکمان چې دي دوی باید کار وکړي. که څه مخکې د هر څه کنټرول چې و د قطر د لارې د قطر د سفارت له لارې چې په سرینا هوټل کې حضور درلود د هغه له لارې دا مخته تلل، مګر اوس همدغه چارې دې ته برابر سوي دي چې امریکا خپله باید راسي. آیا خبره دې ځای ته رسېدلې چې د امریکا باور نور په قطر او په پاکستان او په دې نور هیوادو باندې ختم شوی دی او یا امریکا دا فکر کوي چې دا اوسني حاکمان بغیر له موږ بل څوک نشي کنټرولولی؟ زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د امریکا سفارت افغانستان دپاره څه ګټې څه تاوانونه او څه د څه لپاره برته پرانیستل کېږي. تر اضافي خبرې تېرېږو پر موضوع باندې خبرې کوو. مخکې له دې چې زه د امریکا په سفارت باندې خبرې وکړم چې پرانیستل کېږي یا که نه کېږي، په دې باندې باید پوه سو چې ولې امریکا دې حالت ته ورسېده چې باید خپل سفارت برته پرانیسي او که پرانیزي کلې پرانیزي او که نه پرانیزي څنګه نه پرانیزي. زو اوله کې موږ د سیمې د قدرتونو په هکله باندې خبرې وکړو. چین هغه هیواد و چې په لومړي ځلې خپل په رسمي ډول باندې طالبان په رسمیت وپېژندل او د دوی سفیر د چین ولسمشر خپل حضور ته ومنه او د دوی پاورلیک یې ترلاسه کړو. یعنې دا په یو غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو رسمیت پېژندنه وه چې چین د طالبانو په وړاندې وکړه او چین دا یې وښوده چې موږ په نړۍ کې اوس خپل ځانه تصمیم ونیسو. موږ نه د امریکا په فکر کې یو، نه د اروپا په فکر کې یو، نه د آسیا په فکر کې یو، د هېچا په فکر کې نه یو. موږ خپل ګټې وینو، که په طالب موږ ته ګټې رسېږي او که تاوانونه رسېږي موږ خپله ورسره معاملې کوو، موږ د بل سترګو ته نه ګورو. نو چین اولین هېواد و چې د طالب چارواکو د سفیر باورلیک یې دوی ومنه، یعنې په غیر مستقیم ډول باندې د رسمیت ټاپه یې ورته ولګوله چې نور طالب موږ ته رسمیت لري. د هغه وروسته که راسو روسیه وګورو، روسیه هم چې وه هغه هم د افغانستان د جمهوریت د وخت کوم سفارت چې و د هغه صلاحیت او کنټرول او مدیریت چې و هغه یې د اوسني کسانو ته په لاس ورکړلو او دا هم په یو غیر مستقیم ډول باندې رسمي چارې د اوسني حاکمانو سره شروع کړې. او که بیا راسو دلته د ایران سره وګورو، ایران هم چې دی ایران هم خپل سفارت چارې ټوله اوسني حاکمان ته ورکړي. که هماغه بیا ترکیې ته وګورو، ترکیې هم همدغه چارې مخ ته یوړې. په اروپا کې په ډېرو هیوادو کې په غیر مستقیم په مخفي ډول باندې ډېرې هیوادونه د طالبانو استازي بل منلي دي. نو د دې څخه ښکاري چې دلته د نړۍ نورو قدرتونو د طالبانو د اوسني حاکمیت سره خپل پراخې اړیکې ټینګې کړي دي او د دوی سره روان سیاسي روابط لري. نو د همدې حالت چې امریکا ولیدله چې چین هادي په رسمي ډول باندې خپل قراردادونه لري، خپل کاروبار لري، نه زما د خبرې په ملګرو ملتونو ته کې زما خبرو ته پام کوي، نه زما په فشارو باندې دی باور لري، په هیڅ باندې باور نه لري او دی خپل روانې چارې ساتي. نو د دې څخه په دې باندې د حالت ته دوی ورسېدل چې خامخا به دوی به خپل سفارت خلاصوي. او که دا سفارت خلاصي د دې سفارت به څه ډول وسي. ښه، راځو موږ په سفارتو باندې خبرې کوو یا په دوم موضوع کې سفارتونه په هکله باندې خبرې وکړو چې یو سفارت څه کارونه کوي. یو سفارت چې دی په هر هیواد کې چې بل هیواد خپل سفارت پرانیزي، په لومړي سر کې چې دی هغه سیاسي تبادلاتو لپاره دوی دا څه کوي، خپل سفارت کې استازي لري چې دا تر ټولو عمده موضوع سیاسي موضوع ده. په دویم موضوع کې اقتصادي موضوعات دي چې هغه بیا د اقتصادي حاتشي د خوا مخ ته وړل کېږي. په دریم موضوع کې چې دی دا نظامي موضوع ده. په نظامي چارو کې چې هغه هم په غیر مستقیم ډول برته د سیاسي چارو کې خو دوی په نظامي ډول باندې هم حاتشي لري. په څلورم برخه کې دوی کلتوري چارې هم لري چې کلتوري آتشه هم بلل کېږي. یعنې که موږ وګورو یو سفارت په یو هیواد کې د بل هیواد سفارت
سیاسي اقتصادي نظامي او سیاسي راکړه ورکړه د هغه هیواد سره یو پل په ډول باندې دوی مخ ته وړي. اوس که په افغانستان کې د امریکا سفارت خلاصیږي، د امریکا سفارت به په کوم برخو کې فعال شي؟ په امریکا سفارت کې فعال کیږي، هغه به په سیاسي نظامي او کلتوري برخه کې نه اوسي او فقط سیاسي برخه به اوسي او بل د اقتصادي برخه هم چې ده په دوه ډول باندې ده. یو مالی کومکونه دي، مثلا کومکونه چې دي، او بل تجارتونه چې دي. په یو تجارتي برخه ده، یو کومکونه برخه ده. نو دغه د کومکونه برخه چې ده د امریکا له فعاله به ځي، مګر تجارتي برخه چې ده موږ د پخوا څخه هم د په امریکا سره داسې تجارتي راکړه ورکړه نه درلود چې موږ اوس وغواړو چې هغه باید برته فعاله سي یا که فعاله نه سي. نو د امریکا سفارت چې دی د همدغه دوه موضوعات دپاره، د سیاسي موضوعات دپاره او د اقتصادي موضوعات دپاره پرانیستل کېږي. دا دوه موضوعات اوس دپاره همدغه سیاسي او اقتصادي برخو دپاره پرانیستل کېږي. نو د دې اقتصادي برخې چې دي کومکونه دي، خو دا پخوا ډول باندې هم اوس هم په میلیاردونو پیسې راځي. اصل موضوع چې د سیاسي موضوع ده، سیاسي موضوع چې ده د امریکا سفارت چې دی د تاریخ په اوږدو کې وروسته د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت وروسته چې کوم حاکمان دلته افغانستان ته راغلي دي، په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل فشارونه پر هغه حاکمان درلود. که هغه اشرار یاد کوم، بیا که راسو بیا تیر طالبان یاد کوم، بیا راسو د جمهوریت ابتدا یاد کو، بیا ولسمشر غنی راغله، بیا اوسني حاکمان راغله. دوی په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې په افغانستان په حکومتانو باندې خپل فشارونه درلودله. اوس په دغه وخت کې چې په اسیا کې ډېر تحولات را روان دي، چې هغه د ابریشم لاره ده چې د چین څخه اروپا ته ځي، او همدا ډول خپله روسیې چې د خپل فعالیتونه شروع کړي تر څو د هند سره خپل تجارتي سیستم فعال کړي، او په پاکستان باندې فشارونه ډېر دي چې تر څو د همدغه غربي پروژو څخه لاس واخلي. نو د دغه حالت دپاره امریکا خپل سفارت برته راوړي، په کابل کې پرانیزي، تر څو دغه حاکمان چې دي دا په صحیح ډول باندې خپل روانه وظیفې چې دي، چې کله هم خپل وظیفې ترسره کوي، دا سفارت چې کله هم پرانیستل کېږي، د سفارت کار به هم دغه ډول وسي لکه د تیر جمهوریت په ډول باندې، چې جمهوریت کې هم هر پنجشنبې او جمعه د امریکا سفیر ته ټولو معلومات ورکول کېدل چې رئیس جمهور نن ما څه کړي دي، فلانکي ما څه کړي، وزیر څه کړي دي، مامور څه کړي دي، هر معلومات. اوس هم دغه سفارت په همدې خاطر باندې خلاصېږي، نور هیڅ داسې نشته. یعنې که سفارت مخکې وي د معلومات چې اوسني حاکمان وه دغه د قطر د طریقې امریکا ته استول، مګر د دې نه وروسته چې د امریکا سفارت راځي، نور به په مستقیمه ډول باندې ارګ ته د دوی استازی ځي او ټول روان چارې به ورته ارزیابي کېږي، او د همدغه ارزیابي په خاطر باندې د دوی سفارت پرانیستل کېږي. که نه د امریکا سفارت داسې یو سیال سفارت به نه وي زموږ دپاره، چې موږ به هم داسې یو سیال سفارت ولرو چې په افغانستان سفارت به په واشنګټن کې دغه قوي فعال واوسي، او دلته به د امریکا سفارت فعال واوسي. موږ سیاسي اړیکې به ولرو، موږ به یو عزت ولرو، موږ به یو اقتصادي بنسټ باندې به کار کوو. نه، هیڅ نه دی. فقط هغه سیاسي کنټرول په خاطر باندې دا فعال کېږي، او که فعال کېږي هم یوازې د اوسني کسانو د کنټرول او هدایت دپاره به مخ ته ځي. دا د نن ورځې موضوع هیله مند یم چې څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.